ګرانو ملګرو، هایکو اگر چې یو غیر ملکی جاپاني صنفي ادب دی، خو په پښتو کې خپل وجود لري او ما پکې هم طب آزمایي کړې ده. اوله هایکو تاسو سره شریکوم. دوستان وای تا ته اخر څه جوړ کړي، دوستان وای تا ته اخر څه جوړ کړي چې ټوله شپه توره تیاره کې ویښي. ما وی بس دومره چې شپه توره نه ده، ما وی بس دومره چې شپه توره نه ده. او ما دې ګونې ته سم په غور کتل، ما دې ګونې ته سم په غور کتل او خمار د مینې مې ته رو رو راغلو. لکه د خټو هسې بوت پاتې شوې، لکه د خټو هسې بوت پاتې